ملکو چین سره، ایران سره، روسیې سره دغه مهمې کمپنیانې چې دي، دغه مهم شیونه چې زموږ د وطن نن سبا ضرورت دی ورته، او دغه هر څه له تعلیم نه بغیر نه کیږي. مونږ ته جمهوریت هم کور ته پخه ډوډۍ نه رالیږله او طالب هم پخه نه رالیږي، خو مونږ ته یو داسې څوک پکار دی چې هغه وطن ته خدمت وکړي او زما او د یو بل ورځو سره تېره سي. یعنې زما دغه زحمت بې ځایه لاړ نه شي. هغه ځای که زما په سر رهبر طالب یو که جمهوریت یو، خو یو داسې فیصله وکړي چې زما پکې خیر وي که نه. نو اوس چې کوم دغه د روسیې سره دا تړون شوی دی، موږ په دې خوشحاله یو. دا یو مثبت اقدام دی، همداسې د نور وشي. راځم دې کې یو بل مثال هم ورکوم، وبښئ چې خبرې مې اوږدې نه شي. زموږ مشکل دا دی چې افغانستان دغه هر څه د مذهب سره تړي، دین و اسلام سره تړي. پخوا به موږ تاسو ته مولانو ویلې چې عکس اخیستل حرام دي، بیا ویلې تلویزیون حرام دی. نن هماغه ملا خپله ټیک ټاک او د یوټیوب چینل لري او موږ تاسو ته وایي چې د ما یوټیوب چینل در سره فالو کړئ. چا چې موږ ته ویلې چې عکس حرام دی او تلویزیون حرام دی. زموږ مشکل دا دی چې موږ د هماغو خلکو په خوله خپل وطن ورانوو. چا چې د 40 کاله په موږ کې د جهاد فتوې ورکولې، موږ د دغو په خولو مخکې لاړو. اصل کې اسلام یو ډیر مقدس دین دی او اسلام موږ ته د ورورولي، د اخوت او د تعامل خبرې راکوي او د ځان ساتنه فرض ده. زه نن سبا ځان په یو ټوپک نشم ساتلی. نن سبا دنیا پرمختللې ده، جنګونه پرمختللي دي. نو زه که خپل وطن او خپل بارډر ساتم، دغه دپاره به پرمختللي وسایل لرم او د دې دپاره به ځوانان روزم تر څو دغه شیونه پروډکټ کړي. چې پروډکټ ونه لرم نو زه به په سنګر کې دغه شیان نه چې استفاده کوم دا خلاصېږي، نو نور به له کوم ځای راځي. نو د ما هیله دا ده پاچا صاحب، تاسو خو مشرانو سره مثلا دلته خبرې کوئ، ناست ولاړه کوئ، چې ځوانانو ته چانس ورکړي، دغسې سکالرشپونه برابر شي، دغسې د کمپنیانو سره خبرې وشي، دلته اوس بیلډینګونه ورته برابر شي ځوانانو ته په دې بخش کې، تر څو خلک مسلکي زده کړې وکړي، هماغه مسلکي خلک راشي وطن کې بیرته د نن سبا په پښو کار وشي. یعنی وطن نن سبا ورو ورو هغه د یو هغه ساه اخلي. کابل ورو ورو داسې بڼه خپنوي چې یو ښار طرف ته سړی ورته ویلی شي چې یو ښار شو. هغه سړکونه یې هغه پراخېدا د ښار او هغه لږ لږ چې سړی ووایي هغه د ښار بڼه ورکول کېدل ښار ته، دې ته سړی اوس زړه ښه کوی شي چې اوس یو ښار شته که نه. نو همداسې چې په هر بخش کې چې د تعلیم وي، هغه زه دا نه وایم چې د ښځو تعلیم صحیح ده، د ټول تعلیم ته، بالخصوص ساینسي تعلیم ته، او دې ته موږ نن سبا ډېر ضرورت لرو. که دغه کې موږ بخش کې موږ پیاوړي وای، نو موږ باندې به پاکستان داسې ډاډه راته، موږ به د دوی د تیارو هېڅ مخنیوی نه شوی کولی، موږ به دا رادار خپله نه شوی جوړولی چې ایراني جوړوي، نور جوړوي، یا موږ نه شو، موږ څه کمای دی که نه. خو د موږ مشکل دا دی چې ځوانان شته، هغه ځوانان موږ را خپلوی نه شو، هغه مجبور دي چې نورې نیشنلټیانې اخلي او نورو خلکو ته خدمت کوي. ځکه دا داسې بخشونه دي چې ته په دې کې زده کړې وکړې، دا ملکونه، دا حکومتونه په تا اعتبار نه کوي چې ته زما په مهمه اداره کې کار کوې. یو خبره کوم ستا په دې خبرو کې درولېږم، بالکل که دا اوسنی د افغانستان اوسنی نظام حکومت وغواړي او دا کار کولی شي چې کسان مقرر کړي چې وروره زموږ په کم ملکونو کې، که په امریکا کې دي، که په جرمني کې دي، که په لندن کې دي، چې کم خلک مسلکي خلک دي، راشه افغانستان ته موږ دا وظیفې ورکوو، دا ښه تنخوا ورکوو چې د خپل وطن ته ډېر کسان تیار دي چې د وطن لپاره خدمت وکړو. پاچا صاحب دلته به تنخوا ښه تنخوا وي، دلته به ښه ډالر راغلي، ښه پونډ بالي، ښه یورو بالي، مګر ډېر خلک دلته خو داسې خلک خو نه دي چې پاچا صاحب دا چا چې دلته فزیک ویلی دی جرمني کې، زه اکثره ملګرو سره شناخت لرم، دوی چې دلته کار پیدا کوي د کومو کمپنیانو سره، اکثره د دوی اولین پوینټ دی چې ته نیشنلټي لري که نه، ځکه چې په د ساده ویزو باندې اعتبار نه در باندې کوي، ځکه دا یو ډېر مهم بخش دی کمپنۍ او ته ډېر مهم کارونو باندې لګیا کېږي. نو اول نیشنلټي، نو چې تا نیشنلټي د بل ملک واخیسته، نو ته خو ذاتي د خپل وطن خلاص شوې، نو ته به مجبورې ټول عمر بل ملک ته به خدمت کوي. او دغه زمینه ته څوک خلک مجبوروي، دغه ثاني ته څوک مجبوره کېږي. نو دغه مې اصلي هدف دی چې ولې داسې وشي. دلته ویم دا مرګړي دلته شهیدان دي، دا ما سره ښار دی مانچستر کې پرسټن په نوم باندې یو ښار دی، دا یو ښار ګوټی دی، خیمر ګوټی ښار دی. یاره خدای مې د غاړه باندې یو 15 کې 20 ډاکټران پکې دي چې دا رسمي په دې شفاخانو کې کار کوي، د برطانیا، د افغانستان دي، افغانان دي ماشاءالله. او ټول زما مرګړي زما دوستان دي پیژنم. مقصد مې دې خبرې دا کې وای باچا صاحب خپل هیواد کې وای کنه ګوري دا ګوري اوس که په افغانستان کې فرض کو منګه په معیاري ډول باندې شفاخانه جوړ کو،
دغه ډاکټران کولی شي چې ولنټیر نه لاړ شي کار وکړي، لکه په جمعه کې یا په میاشت کې یو ورځ دوه لاړ شي هلته د غټ غټ ډاکټران دي د کینسر یا د نورو بیماریانو. پاچا صاحب د تا د خبرې په تایید چې تا ویلې دونه ډاکټران دي که نه، اوس فکر وکړه پاچا صاحب ډاکټر دی او پاچا صاحب د خپلې کورنۍ سره لندن کې اوسېږي او غواړي لاړ شي کابل کې خدمت وکړي. نو پاچا صاحب اولین فکر دا کوي چې آیا زه چې کابل ته ځم نو د ما د اولاد دپاره یا د ما د ماشومانو دپاره د ژوند زمینه داسې مساعده ده چې زه اوس هلته ژوند وکړم، ځکه ته خو به منټلي باید ځان ارامه که نه چې بیا ته لاړ شي هغه راحت خدمت وکړي وطن ته. نو چې ته خپله منټلي نارامه یې، لور ته ځورېږې، زوی ته ځورېږې، نارامه یې، د غلو خطر 80% بیل وي، نو خامخا زه ترې لږ سړی ځورېږي که نه. بعضې شیونه شته د حقیقت نه به سترګې پټې نه کړو. فهیم جانه دا د ملګري دغه تشویش به زه ور راپکمه. کوچای صاحب اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. البته که د بل کوم ملګري نمبر خالی دی دې خبرې جواب ورکوم. کوچای صاحب وزیر د دفاع کله چې له دغې غونډې نه خلاص بیا لاړ افغانانو سره یې وینا کړې ده، افغانانو سره ناسته یې کړې ده. هغه ځوانان چې هلته په بورسو باندې تللي دي، هغه ځوانان چې هلته کار کوي، هلته تجربه لري، ما یې خبرې خپرې کړي دي. خو متاسفانه بدبختي دا ده که نه چې هغه روغې خبرې څوک ګوري نه، مکملې 7 دقیقې خبرې دي. دی هلته له افغانانو سره یې ناسته کړې، له ځوانانو سره یې ناسته کړې، هغه یې تشویق کړي دي، هغو ته یې ویلي دي چې تاسې راسئ خپل وطن ته، د خپل وطن دپاره خدمت وکړئ، موږ به د خدمت جوګه درته وګرځو چې تاسې ته د خدمت زمینه برابره کړو، تاسې سره همکاري وکړو، تاسې سره ګورئ. کوچای صاحب تا ډېرې ښې نکتې ته اشاره وکړله. موږ که چېرته اوس ټکنالوژي راوړو نو د ټکنالوژي دپاره هغه ځوانان په کار دي چې هغه په ټکنالوژي پوهېږي. زه خو نه پوهېږم، زه طالب یم، زه خو په ټکنالوژي نه پوهېږم، ما خو په جنګ باندې ورخوسی که، په سرحد مې ورخوسی که، نو پې ورځمه. نو هغه ځوان چې دی په کمپیوټر پوهېږي، دی په ساینس پوهېږي، دی په ټکنالوژي پوهېږي، دی په جوړولو یې پوهېږي، دی په شاټ کولو پوهېږي، دی په هدف ایستلو پوهېږي، نو هغه ځوان ته اړتیا لري. دا اوس دا نوې ټکنالوژي چې راځي یا دا نوی سیسټم چې راځي، له دې سره یو کار بل کړی. پاچا صاحب ته خبرې دې کیسې نه؟ پاچا صاحب دغلته د دې سره خپل انجینران او هغه خلک دغه قرارداد له دغې کمپنۍ یا له دغه روسیا له د امنیتي ادارو سره چې کوم تړون شوی د دغه بخش کې یو مهم بخش له بخشونه دا ده چې تاسې به موږ ته ځوانان روزئ په افغانستان کې، تاسې به دلته مسلکي خلک موږ ته راکوئ. لکه ملا عبدالغني برادر چې یو څه وخت مخکې روسیا ته لاړل، روسیا ته یې ورته ویلې چې موږ ته د پوهنتونو دپاره د طب دپاره استادان راکویه چې په طبي علومو کې پوهه ډېره زیاته دکتوري ولري، هغه موږ ته راکوي چې موږ په پوهنتونو کې ډاکټرانو ته ضرورت لرو. دغسې په نورو بخشو کې ترې غوښتي دي له روسانو نه، او دغه روسا ورسره دا قرارداد ورسره کړی ده. ګورې یو شی په ځان پوه کړئ، یو امنیتي تړون لکه تاسې مخکې وویلې چې یو د بل په مقابل کې به چې څوک حمله پې کوي د هغه په مقابل کې به درېږي، دا شی تړون نه ده. موږ دی خرڅوي، موږ یې اخلو، دا داسې تړون ده چې موږ یې څه پې کوو، هغه د موږ کار ده. مهرباني نور ملګري خبرې وکړئ. مننه کوچا صاحب. دا کریم افغان صاحب وبخئ. وعلیکم السلام حاجي صاحب محترم. د تا د خبرې په تایید سره ما چې خپل خبرې وکړلې، انتقادي خبرې مې به مې فکر کوم نه یې کړي، زه نارمل وغږېدم او متوازنه وغږېدم. تشویش هغه د تا د تشویش د راپکېدو په خاطر ما دا خبرې وکړې. خو هدف مې دا د حاجي صاحب محترم چې واقعیت خبره دا د شینواري صاحب چې څونه زه معلومات لرم جرمني کې اوسېږي، دلته نن سبا ځوانانو ډېر وخت تېر کوي، هاوس بیلډینګ یې وکړي. هاوس بیلډینګ یو داسې شی دی چې مسلکي زده کړي دي، 6 میاشتې درس او 6 میاشتې عملي کار، بیا 6 میاشتې درس او بیا 6 میاشتې عملي کار. نو چې ته 4 کاله په یو مسلک کې داسې درس ووایې، نو په هغه بخش کې ته ډېر تخنیکي، مسلکي او د هر طریق نه استاد کېږي، او داسې ځوانان موږ نن سبا ډېر لرو. هدف مې څه دی؟ په دې یو نیم کال کې هر میاشت د افغانانو ته معلومه ده چې خپل همسایګانو ګوري، زه ګوري کډه باري او خدای پاماني کوي چیرې زه ځم سوریه ته، ولې ځې؟ وطن مې جوړ شوی دی، زه هلته مې شخصي کاروبار شروع کوم، زه خپل نورمال یا خپل ژوند نورمال هغه کوم.
دغه حرکت ولې په مونږ کې نه شروع کیږي چې په دوی کې شروع دی او د دوی تعداد ورځ تر بلې له هر ملک نه په زیاتېدو دی چې خپل ملک ته ځي ځکه ځوانانو یې دلته مسلکي زده کړې وکړې او پوهېږي چې دغه زده کړې اوس هلته ما ته په دغه نن سبا حکومت سره چې هلته راغلی په درد خوري او یو ځان ویني نو له دې چې نه ځان هغه د اسناد راوړي بیرته ورکوي دولت ته چې دا د اسناد دا د پاسپورټ او دماغه د خروجي ورقه راکوه چې زه ځم همداسې به یې افغان صاحب غلط خو به نه وای نو د څه دپاره چې هغوی ته تضمین ورکړ سو چې ته م خوندي یې لورانې دې م خوندي دي تحصیل دې م خوندي دی ازادي دې م خوندي ده امکانات دې م خوندي دي د تا په سر داسې یو څوک دی چې هېڅ نو معامله نه کوي او تا ته هر څه برابروي نو خلک ډاډه سو په خپله خوښه روان دي نو موږ هم هیله لرو حاجي صاحب محترم چې موږ ته داسې یو زمینه برابره سي چې خلک خپله داوطلبانه شروع سي بالکل کوچا صاحب ته به یو بله خبره وکړم ما خپل اشرف شي نه زما خپل نظر دا دی چې په دې وانې دې ته کار په کار دی ګورئ په دې لندن کې دومره تجاران دي په دې لندن کې په دې دوبۍ کې دومره تجاران دي په دې جرمني کې شته په فرانسه کې افغان تجاران درته ښیم چې د دې دپاره د حکومت د خوا نه دغه وشي چې دا خلک راغونډ شي افغانستان کې یاره تاسې خپل تجارت فابریکې او دغه خو هغې دپاره چې شی د شیف شی نه صفا خبرې به کوو یو امنیت دی هغه د حکومت وظیفه ده برق څلېرویشت شته ته صحیح منظم برق پکار دی بل د مکتبونو دغه د جنکو د مکتبونو مسله ډیره مهمه ده اوس هر یو سړی درته وایي چې دا د جنکو مکتبونه بند دي که زه هلته بچیان بوځم زما لورګانې خو بې تعلیمه کېږي که نه نو مقصد دا چې دا مسایل باید حل شي دلته به لمبر ورکړو دغه شاهین صاحب قربان دش ډاکټر صاحب عبدالباري عمر چې دلته راغلی په دې زموږ په دې ښار کې غونډه وه دې ښار کې دلته په دې غونډه کې ورته یو کس راپورته شو ورته وویل چې زه هم چې په افغانستان کې ما معلمي کړې ده او زما ویلې مېرمن هم معلمه ده او ویلې موږ دواړه بغیر د معاش له معاش نه موږ درځو افغانستان ته د افغانستان په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ښوونځي کې چې تاسو موږ ټاکئ ګمارئ موږ بغیر له معاشه هغلته چې دی مطلب خپل هیواد ته خپلو ماشومانو خپلو بچیانو درس ورکوو خو ویلې زما دوه لورانې دي یوه په اتم کې ده او بله ویلې په نهم کې ده ویلې دوی سره مو هغه او روغتیا دا خبره یې صحیح نه ځکه زما ګاونډي دی د کونړ ولایت دی یعنې زه یې پېژنم داسې نه چې ګوند دروغ ده ویلې چې دا زه نشم کولی دلته یې پرېږدم او که ځان سره یې بوځم نو تاسو د شپږم نه پورته چې دی ښوونځي بند کړي دي 3 کاله مخکې خبره ده نو هغه ورته ویله چې بېغمه شه ویله انشاءالله تعالی په ښوونځیو باندې او په دغه باندې کار روان دی او په ډېر لنډ وخت کې به هدف دا دی همدغه خبره د پاچا صاحب همدغه خبره ده چې کومه کېدای شي به کوچی صاحب نه پوهېږم کوچی صاحب دا غونډه کوي همدغه خبره ده چې زه اشاره ورته کوم خو زه لږ داسې اخوا دېخوا نه وایم مستقیم نه پرې راځم حاجي صاحب د ما همدغه مطلب دی تا غونډه کې وي کوچی صاحب کوچا صاحب تا غونډه کې وی چې دا ډاکټر صاحب عبدالباري عمر چې راغلی و نه سر سید زه خو پکې یم بلکې موږ یې امنیت هم نیولی و د چا خبره باچا صاحب نو همدغه د ما هدف دی حاجي صاحب همدغه زما هدف دی یعنې که چېرته زموږ خبره کېږي او زموږ دا خواهش اورئ لطفا له مشرانو سره داسې خبرې شریکې کوي دغه اصلي مشکل دی دغه اساسي مشکل دی او بالخصوص د جنکیانو تحصیل اساسي مشکل دی او د نورو هغه ملګرو نه چې د افغانستان نه په میډیا کې راځي او د امارت په غړي دي سل په سلو کې ملاتړي دي باید موږ ولس سره باید دوی همکاري وکړي زموږ د ولس غږ باید مشرانو ته ورسېږي بالکل عبدالباري صاحب نوبت را رسېږي که نه تا نوبت د دغه نه کریم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلامونه دې پاچا کموال صاحب فهیم شنواری صاحب حاجي صاحب شاهین و سید خان نور ټولو د ګروپ ملګرو ته سلام علیکم وایم او د تیر اختر مبارکي وایم الله پاک مو قرباني او اطاعت او عبادت قبول او مقبول وګرځو داخل پاجانو کې حساب سي دا ستاسو ټولې خبرې مې واورېدلې پاچا کموال صاحب ستاسو په سپیس کې همیشه داسې مثبت خبرې کېږي او ډېرې ښې خبرې کېږي ډېرې زده کړې مو کړي دي نو دا نظامي تړون چې زموږ ستاسو وزیر صاحب دفاع ملا یعقوب مجاهد وکړي په دې باندې زه خپله شخصا ډېر خوشحاله شولم ځکه چې موږ تاسې داسې نظامي وسایل نه لرو چې د تیارو د ډرون دفاع وکړو یا مثلا تیارې په راوغورځو بله کړو نو په دې باندې پاکستان دا نږدې همسایه ملکونه ټوله وارخطا دي وایي که افغانستان دې ځای ته ورسېدی چې دوی یو ښه اسلحې پیدا کړلې ځکه چې دوی د زمیني جنګ وړتیا خو لري چې لري
د هوایي جنگ وړتیا پیدا کړه نو بیا به په د منطقه کې د دوی ساری نه وي چې افغانان ان شاء الله الحمدلله په دنیا کې ټولو ته معلومه کړې ده چې په جنگ کې هم دغسې جنګیان دي او په دوستي او په انډیوالي کې هم دغسې د ټوله نړۍ سره ښه دوستي غواړي ښه واخ او راکه غواړي ورسره نو هیڅ چا سره نه غواړي چې دښمني وکړي نو خدای تعالی دې دغسې نور برکتونه زموږ ستاسې پر وزیر صاحب دفاع کښېږدي چې نور دغسې ښه ښه نظامي تړونونه وکړي بله وکړي او تاسې چې همیشه پر د اسلامي امارت باندې نیوکې کوئ یو سالمې نیوکې کوئ یو سالم انتقاد او پیشنهاد کوئ داسې خدای ناخواسته خبرې مه کوئ چې د چا هغه زړه پکښې ازار شي یا بل موږ ستاسې ټوله درد یو درد دی د افغانستان مبارزه ټوله یوه مبارزه ده او دې ته باید موږ تاسې اسلامي امارت ووایو دې ته نور طالبان موږ تاسې ونه وایي ځکه چې دا یو قدرت دی یو حکومت دی په نظام کې په افغانستان کنټرول یې د 4 ولایتو په لاس کې دی نو دوی ته باید موږ ډېر د قدر په سترګو وګورو دوی ډېر احتیاطانه محتاطانه قدمونه اخلي چې د ټولې نړۍ سره ډېر ښه روابط جوړ کړي ډېر ښه په نظام په بخش کې د تجارت په بخش کې په ټولو بخشو کې زموږ ستاسې مشران الحمدلله چې زه د دوی خبرونه تعقیبوم نه ستړي کېدونکي کارونه یې روان کړي دي د شپې او د ورځې دوی ځي ملکو ته سفرونه کوي قراردادونه کوي د نظامي قراردادونه نور تجارتي قراردادونه دا ټوله کوي نو دا موږ ستاسې لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی ډېره نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دلته د ماښام د لمانځه وخت دی باچا کمال صاحب پایین شینواري صاحب د استاد و معاونین سید خان صاحب دا ماشاءالله داسې برجسته معاونین دي چې ولاکه هیڅوک جواب لري ښه دی یو دغه خوشحاله چې د میلر خبره دې د خولې څه واچول چې دا پخوا بیا هر یو ولي د میلر بچی کته سول ستاسو سره خو زه خبرې نه کوم نو اوس زه ډېر خوشحاله یم ماشاءالله ښه تکړه مبارزین دې پیدا کړي دي او سید خان صاحب ته خو زما سود سلام